د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر ویلي د امیر درناوی د پیغمبر درناوی دی. دا چې د لوړو زده کړو وزیر نور څه ویلي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزیر وایي چې د مشر اهانت او ترې بغاوت ناروا دی خو درناوی اړین دی. د هغه په وینا د مشر درناوی د پیغمبر درناوی دی ځکه چې مشر د هغه مرستیال دی. د لوړو زده کړو وزیر دغه څرګندونې د لوړو زده کړو وزارت کارمنانو ته د ناسمو دودونو په اړه د مخنیوي فرمان د تشریح په یوه ناسته کې کړي دي. ندا محمد ندیم ویلي د اسلامي حکمونو پلي کول، د حدودو جاري کول، د سرحدونو ساتل، په جمع لمونځ ترسرول، له مسلمانانو څخه د صدقو اخیستل، مظلوم له ظالم خلاصول، د دین خپرول او د عدالت ټینګول هغه چارې دي چې مسلمانان باید ترسره کړي. خو مسلمانان دغه چارې هغه مهال واجبولی شي چې مشر ولري، نو ځکه د امیر ټاکنه پر مسلمانانو واجب ده. ښاغلی ندیم ډیروي مسلمانانو ته یوه ګړۍ هم اجازه نشته چې له مشر پرته ژوند وکړي. نوموړی د مشر د حقونو په اړه وایي د مسلمانانو د مشر لومړی حق د هغه اطاعت کول دي. د لمونځ او زکات د امرونو په څیر د مشر اطاعت کول په قرآن کې راغلي دي. که څه هم هغه په دې اړه د کوم چا نوم نه دی اخیستی، خو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د کورنیو چارو وزیر هغه کسان دي چې د اسلامي امارت د مشر له تګلارو سره یې مخالفت ښودلی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو منن.